السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د جنسي رابطې ښه کولو چلونو په نامه یو پلیلیست دی زما د یوټیوب چینل کې. د پلیلیست نوم دی د جنسي رابطې ښه کولو چلونه. نن یې اوومه ویډیو ده. دغه اووه ویډیوګانې دا اړوند وې چې موږ تاسو ته په جنسي رابطه کې ناروغۍ تشریح کړلې. یعنې تاسو چې د جنسي رابطې ښه کولو چلونو پلیلیست وګورئ، په هغه کې د نن د ویډیو سره اووه ویډیوګانې دي. دا اووه ویډیوګانې دا اړوند دي چې تاسو ته موږ جنسي ناروغۍ معرفت وکړئ، درملنه لار مو یې در وښوئ. نن تاسو ته په ویډیو کې په جنسي رابطه کې د درد احساس، معرفت او درملنه کوو. ډېر خلک چې جنسي رابطه برقراره کوي دوی د درد احساس کوي، هم نارینه هم ښځې. په ښځو کې دا د درد احساس هم فیزیکي عوامل لري او هم رواني عوامل لري، خو په نارینو کې د درد احساس داسې دی چې یو فیزیکي موضوع ده، رواني موضوع ډیره نه ده. خو په ښځو کې فیزیکي موضوع هم ده، رواني موضوع هم ده. راځو مخته ځو. وایي د نارینو جنسي مسایلو کې درد چې دی هغه په دوام سټپ کې ووایو. په اول سټپ کې به د ښځو طبي مسایل ووایي چې ښځې ولې په جنسي رابطه کې د درد احساس کوي. راځو یو د واجینال اوپننګ قضیه ده. بعضې ښځې د دوی د تناسلي آلیې توپ چې دی دغه ډېر تنګ وي. دغه ښځې که ولادت هم وکړي، د ولادت څخه څه وخت وروسته یې بېرته د دوی تناسلي آلیې تونل چې کوم جنسي رابطه پکښې برقرار کېږي دا ډېر تنګ تنګښت لري. دغه د درد سبب کېږي. بل انفلمیشن آف د والوا، د والوا التهاب، یعنې التهاب لري، دا د دې سبب کېږي چې درد ولري. بل یو اولوا جینیټس دی. دا چې دی وایي په همزمان توګه د ولوا او تناسلي آلیې کې التهاب موجود وي، نو بیا ښځې چې جنسي رابطه نیسي د درد احساس کوي. او بل وجینل اتروفي دی. وایي د وچوالي په تناسلي آله کې، دغه وچوالی په تناسلي آله کې په ځوانو ښځو کې کم لیدل کېږي، لیکن هغه ښځې چې عمر یې په زیاتېدو دی د هغوی دغه تناسلي آله وچوالی لري. یعنې 4 مسایل مو تاسو ته وویله. یو دا چې تناسلي آله ډېره تنګوي. بعضې ښځې د تناسلي آلې د تنګوالي مشکل لري. دغه دوی د جنسي رابطې په وخت کې درد احساس کوي، خو د اکثرو نارینو دا رقم ښځې خوښوي. بعضې خلک مثلا ریسرچ کوي چې د کومو ښځو چې تناسلي آله تنګه وي نو دوی واده ورسره کوي. په خارج کې عموما د دې تشخیص کېږي. نو 4 مسایل دي چې ښځې د درد احساس پکې کوي. یو دا چې د دوی تناسلي آله تنګوالی لري. دوهم دا چې د ولوا د دوی د التهاب لري. دوهم تناسلي آله ولوا دواړه التهاب لري. څلورم د واجن یا هم د اتروفي یا واجنل وچوالی. راځو وایي په ښځو کې د اندومیتروسیس ناروغۍ چې د اتریوس یا هم د نسج د حجرو ناجوړي ده، دا په ښځو کې ډېره بیخي ډېره ده. او یا هم د رحم د دیوال ناروغۍ، د رحم دیوال د دوی مشکلات لري. یعنې دغه د ښځې دغه مشکلات چې تاسو په تناسلي آلې کې د درد د لرئ، دا تاسو ته نسایي ولادي ډاکټره در حلولی سي چې مثلا تاسو ته دوا درکړي، تاسو ته بعضې کریمان درکړي. ډېر په دوا سمیږي. بعضې ښځې ته موږ روانشناسان دا ورزده کوو چې څنګه جنسي رابطه برقراره کړي تر څو دوی د وچوالي سره مخ نه سي، تنګوالی د منځه ولاړ سي. یعنې دا تداوي لري او داسې ناممکنه خبره نه ده. که تاسو په تناسلي آلې کې د جنسي رابطې پر مهال د درد احساس لري، تاسو کوشش وکړئ چې نسایي ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړئ. که د نسایي ولادي ډاکټرې د وس څخه خبره تېره وه، یعنې دغه 5 مسایل چې اوس ما تاسو ته وویله دغه مسایل یې مو نه درلودل او رواني مشکلات به، بیا نو تاسو روانشناس ته مراجعه وکړئ. روانشناس به تاسو ته دا در زده کړي چې څنګه په جنسي رابطه کې ستاسو د واژن تکوالی د منځه وراسي او یا هم ستاسو هغه ستاسو واژن دغه ونه کړي، څه ورته وایي، وچوالی رانولي.
راځو په نارینو کې د درد احساس په جنسي رابطه کې وایو چې په نارینو کې کوم مشکلات دي چې دوی دغه کېږي. په نارینو کې د ایپیدایډیمیټس په نامه او یا هم انفلمیشن اف د ایپیدایډیمیټس سپرم ډکټ په نامه ناروغي ده چې د اپیډال کانال التهاب دی چې د سپرم په نل کې لیدل کېږي. یعنې دا یو ډول التهاب دی د نارینو سره. دوهم چې دی کرونیک پروستایتس دی یا هم انفلمیشن اف د پروستیت دی چې د پروستات التهاب ورته وایي، یا وریکوسیل دی یا هم اپ نورمال ډیلیشن اف د وینز اف د سپرم کارډ چې د سپرماتیک تار د رګونو غیر معمولي پلخوالی دی. دغه ناروغي په نارینو کې امکان لري په جنسي رابطه کې د درد احساس وسي چې د دې تداوي او تشخیص د یورولوجست ډاکټر ستاسو سره کوي. تاسو نارینه که په تناسلي آله کې د جنسي رابطې په جریان کې د درد احساس کوي، تاسو کوشش وکړئ و یورولوجست ډاکټر ته مراجعه وکړو. اوس راځو دا مسئله ما تاسو ته معرفي کړله چې په جنسي رابطه کې د درد احساس دوه ډوله دی، یو فزیکي دی یو رواني دی. فزیکي دا دغه مسایل لري چې د ښځو د نسایي ولادي ډاکټر ورحلوي، د نارینو د یورولوجست ډاکټر ورحلوي. راځو رواني مشکلات یې وایو. ښځې یا نارینه چې د جنسي رابطې پر مهال د درد احساس لري، رواني اړخونه یې څه شي دي؟ وایي په غیر د طبي عواملو څخه رواني عملونه هم د دې سبب کېږي چې په تناسلي آله کې موږ د درد احساس ولرو. 4 علتونه دي چې موږ په جنسي رابطه کې د درد احساس لرو. یو د جنسي رابطې څخه ویره. بعضی کسان که نارینه یې که ښځې د جنسي رابطې څخه ویره لري. ښځه د درد څخه ویره لري، نارینه د ژر انزال څخه ویره لري. نه رضایت یا جنسي شوق نه درلودل و جنسي رابطې ته. شهوت نه پورته کېدل. د جنسي رابطې وروسته مشکلاتو ته تشویش کول. بعضې ښځې ډېرې حساسې چې کله جنسي رابطه نیسي د دوی د لندوالي او د دا شیانو سره الرجي احساس ته بد کوي. تاسو کوشش وکړئ خپل جنسي رابطه ومنئ. د خپل جنسي رابطې په ذریعه چې کوم مواد تولیدېږي د هغوی څخه نفرت مه کوئ. خپل د بدن سره اشنا سئ او خپل د بدن سره مینه وکړئ. نو دغه مشکلات به مرافع سي. د دې لپاره چې په ښه توګه دا مشکلات حل کړئ، تاسو باید روانشناس ته مراجعه وکړئ. وایي هغه ښځې چې تناسلي آله یې ډېره تنګه وي یا ویجینموس یې یا هم ډایپر سینیو یې، نو بیا وایي تاسو کوشش وکړئ چې یعنې هغه ښځې چې په یو ډول د دوی واجینال استروپي لري، نه وچوالی لري او یا هم واجینال اوپنینګ مشکل لري، تاسو کوشش وکړئ چې تاسو دغه ښځې خپل د میړه سره یو تفاهم وکړئ. کله چې تاسو شوق و جنسي رابطې ته ډېرې، په هغه وخت کې تاسو جنسي رابطه برقراره کوئ. بعضې وخت د دې تداوي نسایي ولادي ډاکټران نسي کولی. موږ رواني تداوي دا کوو چې تاسو کوشش وکړئ خپل د مېرمنې شهوت ډېر لوړ کړئ. کله چې شهوت ډېر لوړ سي بیا هغه د درد احساس نه کوي. نو تاسو میړو معاینه یو تفاهم سره وکړئ، سره کښېنئ، خبرې وکړئ. کله چې تاسو شدید درد احساس کوئ د جنسي رابطې څخه منصرفه کېږئ، جنسي رابطه مه برقراره کوئ، پر ځای یې سټاپ کوئ او کله چې بیا ستاسو د مېرمنې شهوت ډېر بیا جنسي رابطه برقراره کوئ. دا اخري ویډیو وه د جنسي مسایلو د ناروغیو معرفت اړوند چې دغه عمومي په ټوله دنیا کې همدا جنسي ناروغي وي چې دا په 7 ویډیوګانو کې تاسو ته معرفي سوله. د دې وروسته به په همدا پلیلیست کې تاسو ته د ښه جنسي رابطې چلونه درښوو چې تاسو څنګه کولی شئ ښه جنسي رابطه ولرئ. تر دا مهاله پورې تاسو طبي موضوعاتو سره مخامخ کېدلاست. تاسو ته مو ناروغۍ معرفي کولې، د هغوی د کوم ډاکټر یې تداوي درکولی شي، څوک یې نسي کولی، دا اړوند خبرې درته کولې. راتلونکي کې به تاسو د ښه جنسي رابطې چلونه هم زده کوئ. مننه چې غوږ مو نیولی و.